بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هدي مبارك كتاب دا شرح بسلسلة کی زمانگا دا سلسله وار درسون روانو، او دا دریم درس تے دریم بیان دے دا دی مبارک کتاب پا شرح کی چی دا غینم دے ثلاثة الأصول و ادلتها، دری بنیادی اصول او دا غی دلائل. مؤلف رحمه الله د باز خبرو وضاحت منګ کړو. په پرونی درس کې هغه سلور خبرې منګ بیان کړې وي چې هغه مؤلف رحم الله وی د دې پیژند په هر مسلمان باندې لازم دي. سلور مسلې وی علم کول، او بیا په علم باندې عمل کول، او بیا دا غي دعوت کول، او بیا د دعوت په دی لار کې چې کم مشکلات راځي، کمی سخت راځي، په غي باندې صبر کول، او دا غي دلایل بیان شیو. دا غي نه بعد بیا مؤلف رحمه الله وی اعلم رحمك الله، پوش په دې خبره باندې الله دې پتا باندې رحم وکي. او ما تستمخ کی ویلو چې دا د شیخ رحم الله طریقه ده چې هغه طالب علم ته د رحمت دعا کوي، او دا دلیل دی په دې باندې چې هغه یو مشفق انسانو، یو مهربان انسان وی پوش په دې خبره باندې یا ازدکه دا خبره الله دې پتا رحم وکي انه یجب علی کل مسلم و مسلمه، چې لازم دی په هر مسلمان سړی باندې او په مسلمان خزی باندې تعلم ثلاث هذه المسائل، دا درې مسلې ازده کول، والعمل بهن، او په دې باندې عمل کول. خداغه درې اصول نه دي، دا نور درې مسلې بیانې. کم بنیادی اصول چې دي الله پیژندل او پیغمبر او اسلام، دا غي باره کې لا مؤلف رحم الله خبر نه شروع کړي. دا کومې خبرې چې کوي دا غي نه مخکې دي ټولې. اولی وی سلور مسلې زدکه، سلور مسلې بیان شي، وسوی نور درې خبرې دي چې د دې زده کول لازم دي په مسلمان سړي او مسلمان ښځې باندې، او بیا په دې باندې عمل کول. نو پرون موږ سره دا خبره تیره شو چې واجب په دوه قسمه دی، فرض په دوه قسمه دی، فرض کفایي او فرض عین. دا درې مسلې کومې یوې دي؟ نو دا خبره یاد ساتئ. اوس چې کومې مسلې مؤلف رحمه الله بیانوي، دا درې مسلې، په هغې کې فایده دا ده چې موږ ته به دا واضح شي چې الله دا مخلوق ولې پیدا کړی. د دې دپاره دا مسلې بیانوي. دغه شان د شرک نقصانات او خطر بیانوي چې دا شرک یو ډېر قبیح عمل دی، او دغه شان دې دپاره دا خبره بیانوي چې فرق وشي په منځ د دوستانو د الله کې او په دوستانو د شیطان کې. د الله ځان له دوستان دي او د شیطان ځان له دوستان دي. نو د درې خبرو د زده کولو دپاره د درې مسلې به زده کړې. په درې مسلو کې د درې فایدې دي. اولنۍ مسله الاوله، اولنۍ مسله وی دا یاد ساته، ازده که او بیا پې عمل هم کوه، ان الله خلقنا، چې یقینا الله منګه پیدا کړیو. منګه چا پیدا کړیو؟ الله پیدا کړیو. دا خو واضح ده چې الله سبحانه وتعالی زمنګه خالق دی، یک یوازې هغه منګه پیدا کړیو، منګه نشو، او د نشنه الله منګه شته کړیو. او هر عاقل دا خبره مني، کاغه مؤمن دی او کاغه کافر دی، چې یو خالق منګه پیدا کړیو. په دې باندې ډېر زیات دلایل دي چې الله سبحانه وتعالی منګه پیدا کړی.
سمعي دلائل. سمعي دلائل هغه چې قرآن او حدیث کې خو ډک ته قرآن او حدیث خو د دې نه ډک دي چې موږ چا پیدا کړیو الله پیدا کړی. لکه سورة الانعام کې الله سوی هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا. الله غزاد ته چې تاسو پیدا کړی د خاورې نه به تاسو د پاره یو نیټه خو دي. سورة الحجر کې الله سوی ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. الله ما پیدا کړی د انسان د خاورې نه. واضح دي دا قسمه دلایل خو ډیر زیات دي. ته سمعي دلایل وي سمعي او نقلي دلایل. قرآن او حدیث د دې نه ډک دي چې الله زمونږ خالق دی. دویم قسم دلایل په دې خبره باندې چې الله موږ پیدا کړیو عقلي دلایل هم په دې باندې ډیر زیات دي. عقلي دلایل لکه دې طرف ته اشاره شوی ده په سورة الطور کې ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ولې دې مخلوق که یو سړی دا وایي چې زه الله نه پیدا کړی نو ولې د خپل ځان په خپله پیدا کړی دی؟ دا عقلي خبره ده که نه. یو انسان نشتی و چې یو شی نشتی دا نش ځان څنګه شته کوي دی خو نه و که نه. لکه اوس که یو سړی وایي چې ما ځان په خپله پیدا کړی دی نو ته خو ویې نه چې ځان دې پیدا کړی دی. نو د دلیل په دې باندې چې لازم یو خالق شتی چې ته پیدا کړی. هر هغه شی چې پیدا شوی دی خو څوک شتي که نه چې پیدا کړی دی که نه. هر شی خو د ځان نه داسې خو کېدی نه شي نه عاقل دا خبره مني چې دا شی د ځان نه پیدا شوی دی. لکه اوس دا ټیبل دی موږ سره دا ټیبل موږ ډېر ښایسته ټیبل دی دا په خپله پیدا شوی دی په خپله جوړ شوی دی. هېڅوک یې زموږ سره نه مني. نو چې ته دا ټیبل نه مني چې دا په خپله پیدا شوی دی نو بیا څنګه د دې عظیم مخلوق او د دې انسان په باره کې دا خبره مني چې دی په خپله پیدا شوی دی او د خالق نشتی؟ ته خو نه منلو خبره ده. ځکه درې احتمالات دي په عقل کې درې خبرې راځي څلورم احتمال بل نشتی. درې احتمالات دي څلورم نشتی. اولنی یا خو موږ پیدا شوي یو بغیر د خالق نه. اولنی احتمال دا دی. لکه که څوک دا سوچ وکړي چې موږ پیدا شوي یو بغیر د خالق نه نو دا د نه منلو خبره ده. د عقل خاوند دا نشي منلی چې موږ دې بغیر د خالق نه پیدا شوي یو. موږ په خپل وای موږ مخلوق یو کنه. مخلوق څه معنی ده؟ پیدا کړی شوی دی. هر شی چې پیدا کړی شوی دی خو چا پیدا کړی دی کنه. هر شی چې پیدا کړی شوی دی خو چا پیدا کړی دی. نو اوس دا د دهریه خبیثان چې کوم دي او ملحدین چې وایي دا دنیا په خپله پیدا شوې ده د یو دماکو شو او د هغې نه هر څه پیدا شو ناشنا خبره. دوی ته ته دا ووایه وایي دا کیمره په خپله جوړه شوې ده ډېره زبردسته کیمره دی. لکه دا کم ځای کې وه بس دا چې دماکو شوه کیمره پیدا شوه نه مني. نو څنګه ته د دې سترګې په باره کې دا مني چې دا سترګه بغیر د خالق نه پیدا شوې ده؟ دا کمپیوټر ډېر مزیدار کمپیوټر دی دا جی په خپله جوړ شوی دا کمپیوټر نه مني د سره. تا پورې به وخاندي ویتلی ونی شوی که څنګه کمپیوټر د ځان نه پیدا شو. نو وایي ته څنګه دا مني چې دا دومره اوچت عقل او ذهن دا دقه شان پیدا شو او خالق یې نه د دې مخلوقاتو په باره کې نه مني. اوس یو ښایسته بنګله تا ولیده ډېره زبردسته بنګله جوړه شوې ده غاټه بنګله ده ته به تېر شوې یاره ماشاءالله څومره ښایسته بنګله ده چې دا به چا جوړه کړې عکس ته وي د دې وي څوک جوړولو والا نشتي. څوک یې مني؟ هېڅوک یې نه مني. نو اولنی احتمال هغه دا دی چې یا خو موږ بغیر خالق نه پیدا شوي او دا غلط احتمال دی دا د سره هېڅوک نه مني. دویم دا چې موږ په خپله خپل ځانونه پیدا کړي دي. دا دغه اولنۍ نه زیاته ګډوډه خبره ده. دا دغه اولنۍ نه څه ده؟ زیاته ګډوډه ده. موږ په خپل ځانونه څنګه پیدا کړو؟ یو مخلوق شتي نه د سره نو د څنګه ځان پیدا کړو خو په هغه ټیم کې شتي نه. نو دریم احتمال چې کوم دی او هغه حقیقي احتمال دی چې زمونږ دپاره لازم یو خالق شتي چې موږ یې پیدا کړي او هغه الله دی. ورسېدی په دې خبره که نه؟ درې احتمالات دي. کم دي؟ یا خو یا موږ بغیر خالق نه پیدا شوي او دا د سره هېڅوک نه مني چې د عقل خاوني هغه نه مني. او یا موږ په خپل ځانونه پیدا کړي دي او دا خو د دې اولنۍ نه زیاته ګډوډه ده. او درېیمه څه زمونږ دپاره یو خالق شتي چې هغه الله دی. ځکه خو الله وایي که نه هل ام خلقوا من غیر شیء آیا دوی دقه شان پیدا شوي دي ام هم الخالقون که نه دوی ځانونه خپل ځانونه په خپله پیدا کړي دي. او دواړه د نه منلو خبرې دي. نه د انسانان بغیر خالق نه پیدا شوي دي نه د مخلوق بغیر خالق نه دی او نه د مخلوقاتو په خپل ځانونه پیدا کړي دي.
نو دا یاد ساته چې ان الله خلقنا، الله منګه سيو پیدا کړیو، ورزقنا او الله منګ له رزق را کړی. دا خبره مې یاد ساتي چې رزق را کون کې مونږ ته څوک دی؟ هغه الله دی. رزق ګوره یوازې دی ډوډۍ ته نه وایي. ګوره د عوامو چې کله ورته رزق ووایي نو ډایرکټ ذهن څه ته لاړ شي؟ ډایرکټ ذهن د خوراک ته رزق دی ته نه، هر شی چې الله تعالی طرف نه مونږ ته را کړی شوی دا رزق دی. دا بدن دا رزق دی، روغ صحت دا رزق دی، علم، ایمان، تقوا، عمل، خوراک، سخاک دا ټول رزق دی. دا الله مونږ لرا کوي. په دې باندې دلایل په قران کې خو بشمار دي. لکه قران کې الله سبحانه وتعالى سوي سوره یونس کې قل من يرزقكم من السماء والارض، هغه څوک دی چې تاسو له رزق درکې د اسمانونو او د ځمکې یو الله دی چې موږ له رزق راکړي. دا شان سوره الذاريات کې الله سبحانه وتعالى سوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله رزق ورکون کې دی. په حدیث کې راځي، مشهور حدیث ته موږ سو پیری بیان کړم د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه، او په صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی چې کله په دې ماشوم کې د مور په خېټه کې او په دې کې سا واچولای شي یا د سا چول وخت راشي نو ثم يبعث الله ملكا، الله په ملائکه کې یو ملک راولي فيؤمر باربع كلمات، الله دې ملک ته د سلور خبرو امر کوي چې دا ولیکا. يقال له اكتب عمله ورزقه واجله وشقي او سعيد. سلور خبري ولیکوي، د عمل ولیکا چې دې بسنګ عمل کوي، د رزق ولیکا چې دې ته به څومره رزق ملاويږي، سو پوری چې دا رزق ختم کړي نه. یو حدیث کې درځي چې سو پوری یو نفس خپل رزق نه ختم کړي کنه داغه وخت پوری دنیا نه نشیتله، خپل رزق به ختمي. چې دا رزق ختم کړي نه کنه کدا ټول دنیا را جمع شي د په خلاف باندې او د وجل غواړي او د ختمول غواړي او رزق لا پاتې هیڅ کې نشي ختمول. کائن من کان الله نه لود هیڅ کې نشي ختمول، ځکه چې چلته څه پاتې دي؟ رزق پاتې دي. واجله او د ژوند ولیکلیش، د مور بخېټه کې د عمر ولیکلی چې دی به کله مري. وشقي او سعید چې دی به بدبختي که دی به خوشبختي دا ولیکلی شي. دا حدیث مې دې دپاره ووي چې دا دلیل دی په دې باندې چې زموږ رازق څوک دی؟ زموږ رازق الله دی. ښه عقلي دلیل عقل هم دا وایي چې زموږ رازق الله دی. موږ وایو موږ چا پیدا کړي یو؟ الله پیدا کړي. د دې بدن دا سیستم ټول چا جوړ کړی دی؟ الله جوړ کړی. الله ته پته دی چې دا انسان څه ته محتاج دی او دې په څه طریقه باندې ژوند تیرولی شي. نو دا ژوند د تیرولو طریقه موږ ته دغه الله اسانه کړې ده. همغه الله موږ له رزق راکوي، هغه الله موږ له هغه څه راکوي چې زموږ د بدنونه پې ګزاره کوي، زموږ د بدنونه پې روان دي. نو شیخ رحمه الله وی یاده که دا خبر اولنۍ خبره دغه اولنۍ ده. خو درې خبرې یادې که که نه. اولنۍ څه ده؟ الله موږ پیدا کړي او موږ له رزق را کړی دی. ولم یترکنا هملا، او منګه پالتونی پرې خو دي، منګه پالتونی پرې خو دي چې بس تاسو ما پیدا کړی او زی ګرځي مزه کوي. په دې خبره ځم پوه کوي. الله ګوره منګه پالتونی پیدا کړی او نه د الله د شان سره دا خبره خای، د الله د شان سره دا خبره خای چې الله دې دومره لوی دنیا پیدا کی او د دومره لوی نظام روان کړی دی. پالتو اصلو به کې الله نه الله من پالتونی پیدا کړی. ايحسب الانسان ان يترك سدى، سوره القيامه کې الله وی کنه ولوی د انسان څه ګومان دی چې د بزده قشم پریدم مزيدي نه بده امر کومه نه بده د سنه من کومه د بده خپل خواهشاتو مطابق ژوند تیری نه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، ایستاسو دا ګومان دی چې ماته سو پالتو پیدا کړی الله بس ګرځي بچی پیدا کوي، شهوت پوره کوي، خېټه ډکوي او خبره ختم شوه؟ نه دې لپاره خو موږ نه پیدا. الله موږ بغیر د حکمت نه، د الله کار د حکمت نه خالی نه وي. او هغه حکیم ذات پورې دا خبره خو نه کوي چې موږ اسی پیدا کی بس موږ لګیایو او ژوند تیر کو 80 کال او 40 کال او 10 کال او ډوډۍ مو خوړاو، بچیم پیدا کړو، خزي مو کړو، مالونه مو ګټلو، خبره ختم شو. شیخ ته دا وی دا خبره یاد ساته چې الله ګوره منګ پالتونیو پرې خو دي دغه شان
چې زی ګرځي. نه الله موږ دی لوی دی غټ غایت او مقصد د پاره پیدا کړیو چې هغه د الله بندګی ده او د هغې د پاره راته پیغمبران هم رالیږلي دي. موږ دغه شان نه یو پرېښودي. ځکه شیخ بیا څه وایي بل ارسل الینا رسولا، الله موږ پالتو نه یو پرېښودي، وایي موږ ته څه رالیږلی دی؟ پیغمبر یې رالیږلی دی. دا پیغمبر چې رالیږلی دی نو خو دې دپاره رالیږلی دی چې موږ د یو لوی مقصد دپاره پیدا شي، یوسې نه یو پیدا. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. الله وی ما په مؤمنانو باندې ډېر غټ رحم کړی دی، ډېر غټ رحم ما په مؤمنانو باندې کړی دی چې ما په دوی کې پیغمبر لېږلی دی. د دوی په دې جنس کې دی، د دوی په شان انسان دی. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. دا پیغمبر څه کوي؟ دوی ته آیتونه بیانوي د الله، د ګناهونو نه پاکوي، د غلطو اخلاقو نه پاکوي. ويعلمهم الكتاب والحکمه، قرآن او حدیث ورته ښیي. الله د انسانان هسې نه دي پرېښودي، دا پیغمبران یې رالیږلي دي دپاره چې تاسو طریقې زده کوئ د دې پیغمبرانو نه، ژوند به څنګه تېروي. او دا صرف زمونږ امت نه، الله څه وایي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هر امت چې دی، هر امت الله هغه بغیر د پیغمبر نه یې لیږلی. هر امت دپاره الله پیغمبران را لیږلي. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نو دا د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم دی چې موږ ته څه را لیږلی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لیږلی. او بیا په موږ باندې خو غټ رحم دا دی چې موږ ته په پیغمبرانو کې غوره پیغمبر را لیږلی دی. او زه یم ستاسو د خوشحالۍ دپاره، ستاسو د خوشحالۍ دپاره د یو خبره کافي ده او د فخر زموږ دپاره دی چې الله زموږ رب دی او محمد صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی. نور ته څه غواړي د الله؟ دومره اوچت امت کې الله موتا پیدا کړي، مسلمانان یې پیدا کړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان خو ډیر دي چې دعوی کوي، خو په هغه امتیانو کې تا ته عقیده د توحید او د سنت نصیب کړې ده، تا ته عقیده د قرآن او د حدیث نصیب کړې ده. زم چې موت ته د مرګ پورې د سجده ولګو کنه، نو بیا هم د الله سبحانه وتعالی د دې نعمت موږ شکر نشو ادا کولی. نو شیخ وی خدا خبر یاد ساتي چې د نه یریږي نه. اولنی خبره څه ده؟ وی الله موږ پیدا کړیو او موږ له رزق را کړی دی او موږ پالتو نه یو پرېښودي، بلکې موږ ته پیغمبر را لیږلی دی. فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. چا چې دې پیغمبر ومنله چرته به ځي؟ جنت ته به ځي. او چا چې دې پیغمبر نافرماني وکړه هغه به جهنم ته ځي. دا خبره یاد ساتئ. سبحان الله. د دې پیغمبر د خبره او د تابعداري ګوره معمولی مه ګڼئ. زمونږ د اوازونه بوغ شو په دې مسله باندې، او د اکثرو خلکو زمونږ سره په دې باندې ورانه. تاسو په هر ځای کې حدیث کوئ، تاسو په هر ځای کې دا وایئ پیغمبر دا وایي او پیغمبر دا وایي. موږ د دې دلاسه دا خبره کوو ځکه چې د دې پیغمبر چې دې ومنله جنت ته به ځي، د دې پیغمبر چې دې ونه منله جهنم ته به ځي. داسې معمولي خبره نه. او په دې ته زه دلیل خو شم په قرآن نه. الحمدلله. تلک حدود الله ومن يطع الله ورسوله. او چا چې اطاعت کو د الله او د الله د پیغمبر يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. چا چې ومنله د الله او د الله د پیغمبر، الله به هغه جنتونو ته ننباسي چې د هغې نه لاندې ولي بهیږي. نو د پیغمبر په تابعدارۍ کې جنت دی او د پیغمبر په نافرمانی کې جهنم دی. په دې باندې دلیل شته. ومن يعص الله ورسوله. او چا چې نافرمانی وکړه د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ويتعد حدوده او د الله د پولونه واوړېدو، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله به دې جهنم ته ورننباسي چې دی به همیشه په هغه اور کې او د ده لپاره دردناک عذاب دی، یا ذلیله کوونکی عذاب به د ده لپاره. شیخ رحمه الله تاتوي، مؤلف رحمه الله امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تاتوي، ویاده کدا خبره الله ته پیدا کړي، الله د رزق در کړي دی، ته اسینه پرې خو د پیغمبر در لګلې دی. د دې پیغمبر چې دی ومنله جنت ته بزي، د دې پیغمبر چې دی ونه منله جهنم ته بزي. سکه موږ بار بار دا خبرې کو چې د پیغمبر د خبرې په مقابله کې د بل چا خبرې م ذکر کوئ. چې د پیغمبر خبر رااله سمعنا واطعنا، منګ ومنله، منګ په عمل کوو، نه به مخکې کېږي نه به شاته کېږي. والدلیل
و شیخ په دې باندې دلیل راوړي په دې مسله باندې چې الله موږ اسې نه پرېښودي موږ ته پیغمبر را لېږلی قرآن نه دلیل راوړي سورة المزمل انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا موږ تاسو ته داسې پیغمبر در لېږلی دی لکه څنګه چې موږ پیغمبر لېږلی و چاته فرعون ته الله څوک لېږلی موسی علیہ السلام لکه څنګه چې موسی علیہ السلام الله خپل امت ته لېږلی الله وایي دقه شان ما تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم در لېږلی دی ما تاسو پالتونه یې پرېښودي تاسو ما اسې نه یې پرېښودي چې خپلې مزې کوئ او چرچې کوئ نه دا اولنۍ مسله شوه څوک به بیانې کړي ما ته اسې نه یې پرېښودي بلکې موږ ته پیغمبر را لېږلی دی چې چا د هغه ومنله جنت ته به ځي او چې چا چې ونه منله هغه به جهنم ته ځي فایده څه شوه دې خبرې دغه اولنۍ مسله شوه شیخ رحم الله څو مسلې ویلې وي درې مسلې یادې که اولنۍ پکې دا شوه دې فایده دا شوه تا ته دا وایي یاد ساته دا خبره ژوند به د خپلې مرضۍ مطابق نه تیرې بلکې پیغمبر را لېږلی دی پیغمبر خبره واضحه کړې ده ژوند به د پیغمبر د اقوالو افعالو او د هغه د سنتو مطابق تیرې دا بس خلک وایي که نو حریت ازادي زمونږ شریعت موږ له ازادي را کړې ده خو هغه ازادي هم د شریعت په حدودو کې دننه ده زمونږ سره ګوره داسې ازادي نشته چې څه دې زړه غواړي هغه کوه بلکې ته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر دنیا د مؤمن دپاره څه دی جیل لی او د کافر دپاره جنت دی ولی جیل لی ځکه چې جیل کې انسان د خپل مرضۍ مطابق ژوند نشي تېرولی ته به د دنیا کې داسې آزاد نه یې ګورې لکه مخکې ورځو کې چې هغه چغې خلکو والې که نه میرا جسم میری مرضي څه شی میرا جسم شی میری مرضي دا جسم چې موږ له چا را کړی دی دا هم د الله دی دا جسم د چا دی د الله دی په دې کې دنه د روح د چا ده دا هم د الله ده او د جسم به چلیږي هم د الله د مرضۍ مطابق ما تاسو ته په اول ورځ ووایي چې د شیخ رحمه الله دا کتاب ډېر قیمتي کتاب دی صحیح ده چې دا خبرې داسې واضح او مختصر دي خو بنیادي مسایل دي اوس ګوره څومره ښکلې خبره یې تا ته بیان کړه وایي ګوره دی باندې ځان پوه وکړه چې الله ستا خالق دی ستا رازق دی ته اسې نه یې پرېښودی پیغمبر یې را لېږلی دی د دې پیغمبر چې دې ومنله جنت ته به ځي چې د دې ونه منله جهنم ته به ځي تا ته وایي د دې پیغمبر لار مضبوطه راونیسه اوس دویمه مسله الثانیه ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل واذا خبر یاد ساته الله په دې نه دی راضي الله دا نه غواړي چې داغه په بندګۍ کې دی داغه سره څوک شریک کړي شي که هغه نږدې ملایکی او که هغه را لېږلی شوی پیغمبري الله یو هم نه غواړي واضح شو که بیا درته ووایم دویمه مسله دا ده وی الله په دې نه دی راضي الله دا خبره نه خوښوي الله دا نه غواړي چې د هغه سره د په عبادت کې څوک شریک کړی شي اگر که هغه نږدې ملایکي او اگر که هغه را لېږلی شوی پیغمبري که پیغمبر هم د خو د الله سره به نه شریک کې که ملایک هم د خو د الله سره به نه شریک کې ان یشرک شرک که څوک ډېر وضاحت غواړي د شرک په باره کې نو الحمدلله ما په دې باندې ځان له سلسلهوار ماته ښکاري چې 3 بیانونه ما کړي دي که 4 د شرک تفصیل او وضاحت ما کړی هغه شان تفصیل موږ بیا دلته نشو کولی هغې ته بیا رجوع وکړئ شرک په اصل کې څه ته وایي په لغت کې برخې ته وایي په لغت کې څه ته وایي برخې ته شرک سهم په عربي کې برخې ته وایي حصه د یو شي برخه لکه کله چې 2 کسان یو ځای کاروبار کوي نو موږ څه وایو د دواړه څه دي شریکان دي یعنی د ده پکې هم برخه ده او د ده پکې هم برخه ده نو واضح شوه لغت کې معنی برخه ده او په داسې چې اصطلاح کې وی د الله په خصوصیاتو کې د الله سره برخهداران جوړول دي ته شرک وایي دی مختصر او آسان تعریف دی اگر که نور تعریفونه هم شته د الله په خصوصیاتو کې د الله سره
برخداران جوړول چې برخه یې چې شرک څه ته وایي شرک برخې ته وایي یو کار د الله خاصیت دی او ته پکې برخه مخلوق لم ورکې نه د الله په یو کار کې د مخلوق برخه نشتی زموږ د مشرانو کې بعضو دا خبرې کولې اوس الحمدلله ختمې شوي دي وایي د پلاني د الله سره څه ده برخه ده د دوی د الله سره برخه د برخې مرخې ګورې نشته د الله سره د الله په ملکیت کې د الله په باچایي کې د هغه په بندګۍ کې د هغه په اسماء او صفاتو کې د هغه په الوهیت کې که هغه عبودیت دی هر قسمه چې د الله خصوصیت دي په دې کې د الله سره د سره شریک او برخدار نشته ځکه شیخ رحم الله وضاحت څه وکړو وی لا ملک مقرب ولا نبی مرسل که نږدې ملک ته نږدې ملک څوک ته په ملایکو کې ټول نږدې جبرئیل علیه السلام دی جبرئیل علیه السلام د الله سره برخه نشته د الله په بچای کې د جبرئیل علیه السلام برخه نشته ولا نبی مرسل اگر کرا لګلې شوی پیغمبري او په دې را لګلې شوی پیغمبرانو کې ټول غوړه څوک ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله په بچای کې برخه نشته ځکه قرآن کې دا ویلي کنه قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا اے پیغمبر وای دی خلکو ته چې زما خو د خپل ځان د پاره هم د فائدې او د نقصان مالک نه یم الله وی وای دی پیغمبر دی خلکو ته چې زه د خپل ځان د پاره د فائدې او د نقصان مالک نه یم نو دا خبره د ساته دویمه مسله څه شو الله نه دی راضي په دی باندې چې څوک دا کسر په عبادت کې څوک شریک کی به شرک په دوه قسمه د ما تاسو بیان کړه واضح دی ها په څو قسمه دی شرک دو قسمه دی شرک اکبر او شرک اصغر شرک اکبر هغه دی چې انسان د اسلام نه خارج کوي او ټول اعمال ولا بربادي او شرک اصغر هغه دی چې هغه ته د اسلام نه نو باسي خو ډېر خطرناک دی نږدې کوي دغه ګډ شرک ته او صرف دغه عمل برباد شي کم کې چې راغلی د مثال باندې ریاکاری ده شرک دی او شرک اصغر دی خو دغه عمل وسره برباد شرک اکبر لکه مثال کې غیر الله ته سجده لګول غیر الله ته مدد شوی ها د دې وضاحت ان شاء الله پر روان درسونو کې روان دي د شرک خو وضاحت په منکو او خط تفاصیل به بیانو خو دلته مختصر یاد ساته چې شرک په څو قسمه دی په دوه قسمه دی یو شرک اکبر دی او دویم شرک اصغر دی او مته سوي چې کتاب التوحید شرح چې ما کوم کړی دا او د شرک په باره کې ما سلسله وار یو سلور 15 بیانونه کړی دي هغه ته رجوع کوي الته ما د شرک خو مکمل تفصیل بیان کړی دی د امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله یو کتاب دی القواعد الاربع سلور بنیادی قاعده عقیده په باب کې او ما دغه وضاحت کړه والحمدلله شروره کې چې کله یو دوره علمی دوره او زغیله تلومنو په هغه دوره کې ما هغه سلور قاعده او بنیادونه ما بیان کړیو دغه وضاحت مې کړو اډي قیمتي کتاب د پاک کتاب کې د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله یو خبره کړې ناشنا خبره فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته وی اے مسلمانه چې کله ته په دې خبره پوه شو چې الله تعالی سره پر پیدا کړي د عبادت لپاره فعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد نو بیا ځان په دې باندې پوه کا چې عبادت ستاسو د هغه وخت پورې عبادت نه دی چې سو پورې پکې توحید نه وي هغه عبادت ته سره عبادت نه دی چې سبا کې نه توحید پکې نه كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره لکه څنګه چې موز نه دی چې سو پورې او دس نه موز نه دی چې سو پورې او دس نه د قشان عبادت نه دی چې سو پورې پاږي کې چې سو پورې پای کې توحید نه ډېر ناشنا خبره کړې ده خو چې سړی په منځ ولاړ او د سیمات شو هوا تلاړه یا بل سديسي کارو چې رئیس راو د سماتي مونږی څه شو ها تاسو غلي مونږ ختم شو یو سړی په منځ ولاړ او د سیمات شو مونږی څه شو ختم یو سړی عبادت کوي او شرکی پکې وکړو عبادت یې څه شو ټول دړي وړي شو
ټول عبادت دړي وړي شو. نو ځکه دې کې ته شیخ رحم الله وی یاد ساته دا خبره چې الله دا نه غواړي چې دا غسر دي څوک په عبادت کې څوک شریک کی کائن من کان، کاغه پیغمبر دی او کاغه څوک دی، کاغه نږدې ملائکه دي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، الله د مشرکان مبارک وی د مشرکانو دا خبره کړې ده چې الله د ملائکو نه بچی نیولي دي، لوڼې یې نیولي دي. الله وی سبحانه زه خو پاک یم د دینه، بل عباد مکرمون، دا خو ډېر عزتمن بندګان دي زما. څه دي؟ الله ورته څه ووي؟ بندګان یې ورته ووي. نو بندګان د الله سره برخداران جوړېدی شي؟ نشي جوړېدی. ځکه الله وی لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون. الله وی دا ملائک څنګه زما لوڼې شوي او دا ملائک څنګه زما سره شریکان کوي؟ تاسو د دې ملائکو څنګه برخه د زما په بچای کې؟ دا ملائک خو زما د خبرې نه مخکې کېدی نشي، زه چې ورته څه ووایم حقه کوي. نو چې یو مخلوق الله ته دومره محتاج دی او دا قمقل راولګېدو، هغه محتاج مخلوق د الله سره څه کو؟ هغه شریک کو. او نه پیغمبر د الله سره شریک کېدی شي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الله ودا كيدين شي تيو إنسان لزي كتاب وركم، نبوة ولا وركم، وحي وتوكم، أو دي بيا خلقو توجي زمان بندگی کوي. نا كيدين شي. پیغمبران چرته دا نوی چې زما بندگی کوي ما د الله سره شریک کوي، بلکې پیغمبران سوی بندگی د چا کوي؟ د الله سبحانه وتعالی کوي. د ټولو پیغمبرانو یو دعوت دی چې بندگی به صرف د الله کوي او د الله سره به هیڅ څوک نه شریک کوي. هیڅ څوک په هیڅ څوک کې نه ټول راځي. په دې کې رد دی په صوفیانو باندې او په قبر پرستو باندې او په هغه خلکو باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله سره شریک کړي. بل شرک اقسام دي. یو خدغه قسم دی چې شرک په یو لوی شرک او دویم څه دی؟ وړوکی شرک دی، شرک اکبر، شرک اصغر. یو بل تقسیم هم شته د شرک. یو شرک دی په عقیده او په وینا کې، او یو شرک دی په اعمالو کې. او د هغې وضاحت به درته وکړم. شرک په عقیده کې څنګه دی؟ لکه شرک التعطیل. شرک التعطیل څه ته وایي؟ لکه فرعون وی وما رب العالمین، څوک دی رب؟ د سره رب نه منو، انکار یې وکړو، دا شرک دی. دغه شان شرک د شرک الفلاسفه، فلسفي والا، چې هغوی دا وایي چې بس د دنیا دغه شان را روانه ده او د خپل طرف نه هر څه داسې ترتیب را روان دی. قدم العالم هغوی یادوي، دا هم شرک دی. دغه شان وحدة الوجود والا، وحدة الوجود چې الله په هر مخلوق کې دنه دی، والعیاذ بالله. لکه ابن عربي دا عقیده و د ابن سبعین العفیف التلمسانی او دغه شان ابن الفارض، دا غیر ملحدین تیر شوي دي او وحدة الوجود عقیده ولا تیر شوي، دا شرک دی. دغه شان اهل التعطیل والا، اهل التعطیل څوک دي؟ چې څوک د الله دپاره صفات نه مني، د الله دپاره نومونه نه مني، دا مشرکان دي. یو سړی و چې دوی څنګه شرک وکړو؟ ځکه علما دا وایي، اهل السنه والجماعه ولا دا خبره کوي، وی المعطل يعبد عدما. معطل چې څوک د الله دپاره صفات او نومونه نه ثابتوي که نه، د یو عدم شي، یعنی هېڅ نشته د هغې بندګي کوي، خو مشرک شو که. دغه شان تمثیل، شرک التمثیل. شرک التمثیل څه ته وایي؟ الله دپاره صفات او نومونه داسې ثابتول لکه د مخلوق دپاره، والعیاذ بالله. ها موږ د الله دپاره نومونه او صفات ثابتو، خو څنګه؟ بغیر د کیفیت بیانولو نه، بغیر د تمثیل نه، بغیر د مثالونو نه، بغیر د تشبیه نه. نو ځکه علما وایي الممثل یعبد وثنا. څوک چې د الله تشبیه د مخلوقاتو سره ورکوي، نو دی د بت بندګي کوي. دا ټول شرک دی. شرک په اعمالو کې راځي، دا خو واضح دی. لکه شرک په دعا کې، غیر الله ته چغې وهل، یا رسول الله مدد، یا فاطمه مدد، یا علی مدد، پیر بابا را ورسي، دا ټول شرک دی کنه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله د مشرکان مبارک وي چې کله کشتۍ ته وخیږي او سخت پرې راشي، نو چاته چغې وایي؟
الله ته چغې وي او چې کله وچیته شي نو بیا غیر الله ته چغې وي. د شرک ته په عمل کې، شرک ته په څه کې؟ په عمل کې غیر الله ته چغې وایي. شرک په عمل کې دي سیمې په محبت کې شرک، لکه د چا سره دومره محبت کول چې د الله د محبت نه سره زیات محبت کوي. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. بس خلک هغه دي الله وي د الله سره شریکان جوړ کړي او د هغوی سره محبت کوي د الله د محبت نه زیات محبت. د درګاونو او دربارونو والا او د قبرونو والا او د زیارتونو میرتونو والا دوی ګوره د خپلو باباګانو سره او د خپلو باطلو معبودانو سره دومره محبت کوي چې دومره د الله سره نه کوي. تاسو بل لیدلی کنه چې ته د الله په نوم قسم وخوره خوري، خو چې ته د بابا په نوم قسم وخوره وي تبا کې مس دلیل په دې باندې چې د الله سره دومره محبت نه کوي. دغه شان په اعمالو کې شرک دي، چې الشرک فی الطاعه والتشریع. یو شی حلالول او حرامول د چا کار دی؟ د الله کار دی. او ته د الله سره په دې کې څوک شریک کی؟ لکه الله د يهود نصارى مبارک سوي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. يهود نصارى کې دا بیماری و چې هغوی خپل مولیان او پیران د الله سره شریک کړي. هغوی به یو شی حلال کو دوی به ته حلال وي، هغوی به یو شی حرام کو هغوی به ته حرام به ته وي. دې ته وینه کړو چې الله سوي. او کله چې دا آیت عدی ابن حاتم رضی الله عنه اوریدو چې د يهودو نصارو خپل مولیان او پیران د الله سره شریک کړي دي، ارباب یې جوړ کړي، یو قسم رب یې جوړ کړي د مولیان او د پیر نه، هغه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی اما انهم لم يكونوا يعبدونهم. یا رسول الله هغه خو بندګي نه کوله دا وی. الله چې وی چې د پیرانو او مولیانو نه دوی ارباب جوړ کړي، رب یې جوړ کړي، مونږ خو د مولیانو نه او د پیرانو نه دي معبودان خو نه جوړ کړي. ان لسنا نعبدو. خب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الیس یحرمون ما احل الله فیحرمونه ويحلون ما حرم الله فيستعملونه. خوي وی دی مولیان او پیرانو چې به یو شی حرام کو الله به حلال کړو نو تاسو به حرامو کنه یو موږ به حرامو. وی دوی چې به یو شی حلال کو الله به حرام کړو تاسو به حلالو کنه یو موږ به حلالو. فذلك عبادتهم دغه عبادت ته کنه. دا حدیث امام ترمذی رحمه الله راوړی. دغه شان شرک په عمل کې دي سم راځي الشرك في الاراده والقصد. په اراده او په قصد کې شرک کول. اراده کې شرک څنګه راځي؟ لکه یو شی د الله حق دی او پکار دی چې دغه حق د الله خالصي، یو سړی پاګې باندې عمل دی د پاره کوي چې څه دنیوي فائدہ وته ملو شي. خلک یې صفاتو کې دا شرک دی. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. څوک چې دنیا غواړي په خپل عمل سره دا یو قسم شرک دی. عبادت ولي کوي چې دنیا وته ملو شي، عبادت ولي کوي چې خلک یې صفاتو کې، عبادت ولي کوي چې شهرت وته ملو شي. حالکه عبادت الله خالص حق ته بکر دی چې د عبادت خالص د الله د رضا لپاره کړي. دا مې ستاسو ته فائدې ذکر کړه چې د شرک نور اقسام مشتي. لکه یو خو په دې اعتبار سره دا خو مشهور تقسیم دی د شرک چې یو شرک اکبر دی او بل شرک اصغر دی، خو یو دا تقسیم دی شرک په عقیده او په قول کې او شرک په اعمالو کې. اوس په دې باندې مؤلف رحم الله دلیل راوړی چې الله دا نه خوښي چې دا غسر دی په عبادت کې څوک شریک کړي شي. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. او یقینا جمعتنا د چا دي؟ د الله د پاره دي. جمعتنا د الله کورونه دي. وان المساجد لله، مساجد جمع د مسجد ده او جمعه ته مسجد په دی ویل کی یعنی د سجدي لګولو ځای، د سجدي لګولو ځای. او دا دلیل په دی باندې چې سجده ولوی عبادت ته، ځکه چې دا که سجدي نه نوم کې خو دې شو مسجد، حالکه په منځ کې رکوع مشتي، په منځ کې قیام مشتي، په منځ کې دعا مشتي، په منځ کې تلاوت مشتي. خو نه د سجدې نه ځای واغست نوم واغستې شو نو څه ورته ویل کېږي؟ مسجد. وان المساجد لله، او جمعتونه دي د الله دپاره.
فلا تدعو مع الله احدا نو د الله سره بل څوک نه رابلئ. الله دا نه خوښوي. دی په دې باندې دلیل راوړو چې الله دا نه خوښوي چې د هغه سره دې څوک شریک کړی شي. فلا تدعو مع الله احدا، احدا یې راوړی دی، د الله سره مه رابلئ څوک. ځکه علما وایي، لغت والا وایي، او په دې باندې علما او طلاب علم ښه پوهېږي، وایي دلته نکره په سیاق د نهي کې راغلې ده. احدا دا نکره دی او سیاق فلا تدعو مع الله دا نهی ده. نو نکره په سیاق د نهی کې چې راشي نو تفید العموم، عموم پکې دنه راغی، هر څوک چې هر څوک، او په هر څوک کې دنه ټول مخلوق راغی، الله نه علاوه چې هر څوک دي هغه تر الله سره نه شریک کولی. مخکې وی کنه شیخ رحم الله سوی وی کاغه نږدې ملک دی او کاغه را لېږلی شوی پیغمبر دی. نو چې ملایکې کو سره ته څوک نشي شریک کولی، پیغمبر ورسره نشي شریک کولی، نو بیا ستا دا باباګان او دغه اولیاء الله او دغه پلانې او علانې به ورسره څنګه شریک شي؟ الله سره هېڅوک نه دی شریک. الله یک یوازې دی. قل هو الله احد، ووایه هغه الله یک یوازې دی. الله الصمد، بے حاجت دی. مخلوق ټول هغه ته ضرورت لري خو هغه مخلوق ته ضرورت نه لري. لم یلد ولم یولد، نه د چا نه پیدا دی او نه د څوک پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او نه د هغه په شان څوک شته. دا بعض کسان راغلي او تپوس یې وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، وایي زمونږ معبودان خو دغه دي، دغه بوتان دي، یا موږ د کاڼو نه جوړ کړي دي او یا موږ د لرګو نه جوړ کړي دي او یا څه دي او یا څه دي. ته راته د خپل رب نسب بیان کړه، ستا د رب څوک دی؟ الله دا صورت نازل کو وی بیان کو ته یې څوک یې. قل هو الله احد، هغه الله یک یوازې دی، یک یوازې. زما د ټولو مسلمانانو ته، د ټولو مسلمانانو ته زما دا نصیحت دی او دا وصیت دی چې موږ وګوره اسیم کمزوري یو، ګناهګار یو، د ګناهونو ګوډ یو، وګوره چېرته د الله سره شرک ونه کوي. ګوره د الله سره په عباداتو کې هېڅوک شریک نه کوي، کائنا من کان. د دې دربارونو نه او د دې درګاهونو نه او د دې تعویذونو نه او د دې مویزونو نه او د دې شرکیاتو نه، خزعبلاتو نه، بدعاتو نه، خرافاتو نه، تصوف نه او د دې چشتي دی او قادري دی او ساروردري دی او پلانې دی او نقشبندي دی، د دې قسمه خبرو نه ځان لرې ساتئ. سوچا صفا بندګي کوئ د الله او د چا په طریقه کوئ؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه. په دې باندې به اکتفا وکړو. خلاصه زموږ د ننني درس دا شوه. شیخ رحم الله وایي څو مسلې زده که، 3 مسلې وایي زده که. د دې زده کول په هر مسلمان سړي او مسلمان ښځې باندې څه دي؟ لازم دي. په هغه 3 مسلو کې اولنۍ کومه وه ده؟ الله موږ پیدا کړي، موږ له رزق را کړی، موږ یې پالتو نه یو پرېښودي، بلکې پیغمبر یې را لېږلی دی. چا چې د دې پیغمبر ومنله جنت ته به ځي، چا چې یې ونه منله جهنم ته به ځي. 2مه مسله، الله نه غواړي چې د هغه سره په عبادت کې څوک شریک کړی شي. بیا د شرک اقسام، غټ تقسیم څه دی؟ یو شرک اکبر دی او بل شرک اصغر دی. 2م تقسیم موږ بیان کو، شرک په عقیده او په وینا کې او شرک په اعمالو کې. هغه 3مه مسله سره هغه به انشاءالله به سبا بیانو او مخکې چې کوم د شیخ رحم الله اقوال دی هغه به بیانو. الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي. الله دې موږ په دې توحید باندې د مرګ پورې قایم او دائم لري. او الله سبحانه وتعالی دې موږ د شرک او خزعبلاتونه او د بدعات او خرافاتونه دې الله موږ لري ساتي. او الله سبحانه وتعالى دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.